تاسو غوګونه نشته ډاکټر صاحب بل څوک یې کینولې خو مړه د صحیح زه پوه نه کړم دې ډاکټر زه صحیح پوه نه کړم ډاکټر صاحب جی سلامونه وعلیکم السلام څنګه جی ښه شکر دی تاسو خیریت ښه دی وخت ښه تېرېږي شکر دی تاسو پسې زه هلته کلینیک ته لاړم تاسو هلته نه وی ستاسو کس تاسو کېنولی و کلینیک کې کلینیک نه زه راغلی یم بهر لږ سټډي تیاری کوم راځه کېنه ښه جي تاسو شکر دی تاسو په خپله ښه خیر د الله کرم دی زه خو تلم کور ته ما یاره هغه ستاسو هغه کوم چې تاسو سره کورس کوي که نه هلته کلینیک کې ستاسو ناستې تاسو به کېنولي هغه ته ما دا کاغذونه وښول که نه خو زه په یقیني نه وم او جنو ما یاره زه به ډاکټر صاحب ته بیا کلینیک ته به چېرته راشم که نه خو قسمت د ګوره که نه چې زه داسې راتلم نو تاسو دلته ناست وئ دلته څه کوئ داسې کار دی چې دلته څه کوئ داسې کار دی زه راغلم کلینیک مې پرېښودو هلته خلکو تنګول یې راغوستي وو ها ما لږ اګزیم دی لږ سټډي هغه کوم ها دا د څه سټډي دی تاسو دا سی ایس ایس ورته وایي هغه ته نه پېژنې هغه پرېږده ها تاسو هغې دپاره سبق وایې هغه دپاره ما اګزیم دی تیاری کوم تاسو اوس ډاکټر یې تاسو سبق باندې څه کوئ نو داسې خو نه ده که نه سړی بېل بېل کورسونه یې پوه شولې اوس ما سی ایس ایس اګزیم د هغه دپاره زه تیاری کوم خو زه ته هغه نه پېژنې زه عمر خبرې مه کوه څه دپاره راغلی یې جي دا خو آرټسټونو ما خو ستاسو شاګرد ته وښول که نه نو ما یې تاسو په خپله وګورئ ځکه ستاسو علم کې او د هغه علم کې ډېر زیات فرق دی د هغه علم ستاسو په نسبت داسې دی لکه ستاسو په نسبت زه لکه مطلب زما اوس هېڅ علم نشته ستاسو په نسبت زه هېڅ هم نه یم بالکل یو زمیندار سړی چلته یو تعلیم یافته ډاکټر نو ما یې راغلی دې ته یم تاسو خو به خفه نه شئ تکلیف به هم تاسو در کومه زه دلته سټډي کوم اګزیم راوند سیاسي زه هغه لپاره زه سټډي کوم زر خبره ختمه کړه صحیح مسله ویا څه مسله ده خو خیر که تاسو پیسې میسې ورکړئ به تاسو پاس کېږي نه خو زه تاسو ته دا وایم چې دلته زه دا ټسټونه چې تاسو ماله په خپلو سترګو باندې وګورئ چې دا ټسټونه د څه شي دي که نه ځکه زما په غوږ باندې دړ و که نه اول تاسو دا ټسټونه وګورئ زه اول ټسټونه وګورئ ټول ټسټونه چک کړئ تاسو چې دې کې څه وي لکه زما څه د پریشانه کېدو مسله شته که نه نشته دا ټول پیپر یې دوه نیم درې کاله مخکینی دی چې کومې بیمارۍ وې هرکې مخکینی دی غټه تبه زما خو د ګردو بیماري هم تېره شوې ده شکر الحمدلله او بیا چې دی نو زما په د سپوغز نه دی سپوغزو په دې باندې هم دا تېر شوی دی اوس خو ټیک ټاک یې که نه اوس مسله څه ده مسله وي ته خو مخکینی خو زه نه کوم ما ټیک ټاک پرېښی ټیک ټاک نه ټیک ټاک یعنې مطلب څنګه یې اوس راغلی څه ته یې ته دوه کاله مخکې د ګردو مسله وه هغه ټیک شوې ده ټولې پیپرې دا وې زړې اصل مسله یې څه ته راغلی اوس څه بیماري ده ستا اوس خو زما دا بیماري ده ډاکټر صاحب لکه تاسو خو دا اول دا چک کړی دی که کېدای شي لیکلي مې ما چک کړی دا څه وایي دا پرچی څه وایي چې څه چل دی ده کې دا ستا پیپر د کولمو یعنې مطلب د غټې بیمارۍ صحیح ده دا مخکینی دوه نیم کاله مخکې پیپر ده زما یو د دالو رګ هم بند شوی هغه ته پکې چک کا ډاکټر صاحب د دالو رګ بند ما دال خوړل دال به نه ازمېدل د هر څه نه مذاق مه جوړوه صحیح ده زه راغلی یم د دې ما ته مذاق نه دا ما ته ډاکټر ویلي ستا د دالو رګ بند دی ګوره ما اګزیم روان دی هغه دپاره سټډیز ما کلینیک پرېښودو دلته راغلم د نورو وړو نه داسې وکړه چې څه مسله وي دا ټولې مخکینۍ پیپرې دا واخله اوس دې څه مسله وه هغه وایه زما خو ډاکټر صاحب داسې ده چې د غوږونو مسله ده که نه او نو غوږونو کې زما لکه دا درې مرض د انتهایي ډېر زیات درد دی او خوب ته شپې نه شم کولی یو غوږ کې که دوړو کې دوړو غوږونو کې که یو کې د دوه نه پس دې غوږ کې دړي د شپې دوه نه پس او چې د سهار یې څنګه ملا بانګ شروع کړي که نه بیا دې غوږ کې درد شروع شي داسې وکړه چې زه ته ډاکټر وښیم زه د غوږونو ډاکټر نه یم زه سپیشلیست ډاکټر یې ته وښیم هغې ته به لاړ شي صحیح ده د څه شي ډاکټر دی هغه کوم چې زه ښیم ورته ده هغه د غوږونو ډاکټر صاحب تاسو پسې غوږونه نشته هغه سپیشلیست دی په خبره پوهېږي د هر څه خپل ډاکټر وي صحیح ده دا زه د څه شي ډاکټر له لاړ شم ته اوس غوږونو ډاکټر ته لاړ شه نو ستاسو غوږونه نشته ډاکټر صاحب ځه ورکېږه دا لاړ شه چې څه مې ته وویل هغه ته لاړ شه زه نه ډاکټر صاحب نو تاسو غوږونو ډاکټر له لاړ شه که نه
خو ګوره د هر شي خپل ډاکټر وي ها. اوس ستا غوږونو کې مسله ده ها. سپیشلیست ډاکټر د هغې ته لاړ شي غوږونو ډاکټر ته بس خبره خلاصه زه سټډي کوم تیاری کوم سی اس ته ما ایگزام راغونډه زه هسې فضول ټیم خرابوي تاسو کو زما مې تیاری وکوي خپل تیاری وکوي خو سم پیسې به ورکوي کنه دې لپاره تاسو پاس کېدو لپاره وروسته را وروره ما تعلقات مال. خدای او رسول ته وګوره زه لاړ شه صحیح ده خپل کار کوه السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام زه ورک شه څه په لیوانه سار دی یاره